السلام علیکم شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ به سره راځو د نن سبق ته نن سبق چې دی هغه بیا هم انګلیش کې بنیادي خبرې اترې راځي د راسره زده کړئ بیا به تاسو په انګریزي کې ډېر په اسانه باندې خبرې اترې کولی شئ انګلیش کنورسیشن دې ته وایي هغه خبرې چې د دوو کسانو ترمنځ کېږي یو ساده جملې یو د دوو کسانو ترمنځ خبرې when will he come هغه به کله راځي he will come in the evening هغه به مازدیګر راځي when will we meet again موږ بیا کله سره وینو ملاقات وکړو we will meet again soon موږ بیا ژر ملاقات سره وکړو what time is it څه وخت دی I am sorry وبخښه I don't have a watch ما سره ګړۍ نشته why does he look so tired هغه ولې دومره ستړی ښکاري he works day and night هغه شپه او ورځ کار کوي why does he work so much هغه ولې دومره ډېر کار کوي he works hard to earn money هغه کوم مهنت کوي چې پیسې وګټي خواري کاږي دا یو ورک اضافه لیکل شوی دی why are you always late ته ولې همیشه ناوخته راځې I come from very far place زه له ډېر لرې ځایه راځم why are you late ته ولې ناوخته راغلې I get up late in the morning زه سهار ناوخته راکښېنم who did you come here with ته دلته د چا سره راغلې I came with my friend زه د خپل ملګري سره زما د ملګري سره راغلم what about you ته my father brings me here دلته bring دی being لیکل شوی دی زما پلار ما دلته راولي why didn't you call and tell me تا ولې ما ټلیفون نه راوکړې او نه دې راته وویل I try to inform you ما کوشش وکړ چې تا خبر کړم اطلاع درکړم why are you going there ته ولې دلته روان یې I have some work there زه هلته څه کار لرم when will you come back home ته به کور ته بیرته کله راځې I will try to come back soon زه هڅه کوم چې بیرته ژر راسم will you come with me ایا ته زما سره راځې رابه سره I will think about this زه به د دې په اړه فکر وکړم did he say anything when he came here ایا هغه څه وویل چې کله دلته راغلی he asked about you هغه ستا په باره کې پوښتنه وکړ when did you arrive ته څه وخت راورسېدې I arrived yesterday زه پرون راورسېدم who is that هغه څوک دی he is my neighbor هغه زما ګاونډی دی همسایه which is yours کوم یو ستا دی none of these are mine په دې کې یو له زما نه دی دا د یور سره چې سره راسي دا possessive pronouns دی یو رقم ګرامر دی why are you still here ته ولې در اوسه دلې my work is not done yet زما کار در اوسه نه دی سوی whom did you meet ته له چا سره ملاقات وکړې I met with my mother د مور سره مې ولیدل how was your day ورځ دې څنګه وه I had a great day ډېره ښه ورځ مې درلودل ما یو ډېره ښه ورځ درلودل معنا ښه ورځ وه where did they all go دوی ګره چیرې ولاړه they all went to the party ګره پارټۍ له ولاړه پروګرام له why you didn't go to the office ته ولې دفتر له نه ولاړې I was sick زه ناروغ وم which one is better کوم یو پر بې دی both are good دواړه ښه دي how will we get there هلته به موږ څنګه رسو we will take a bus موږ به بس بوځو دلته د ټیک معنا دی بیا ول د اخیستو معنا نه ورکوي why you didn't come yesterday ته پرون ولې نه راغلې I was very busy زه ډېر مصروف وم where is the key کیلي چیرې ده it is under the pillow در بالښت لاندې ده مننه ګران شاګردانو دا زموږ د نن ویډیو د نن سبق چې څومره دا ویډیو ډېرې اوري دا د جملو د هغومره په اساني سره انګریزي ویلی شي یو خو به ویلی شي بل دا دی ځکه انګریزي چې سړی وایي خاص کار چې د ده خپله مورنۍ ژبه نه وي نو هغه څنګه هغه ته ډېر مشکلات په ډېر تکلیف یې وایي خو ته ډېرې جملې ګورې اورې پریکټس یې کوې بیا به په ډېر اسانۍ په خندا خوشحالي باندې وایي مننه الله حافظ